إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. درود شریفی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فدي آيات كريمة کې ان الذين آمنوا دا تتمه ده دی اول دی بنی اسرائیلو دی اول قسم چې کوم خاص خطاب بنی اسرائیلو ته شوی و دی هغه تتمه ذکر کوي دی هغه اتمام ذکر کوي ځکه دا بنی اسرائیل تقریبا 15 ځایه ذکر شو نو پکار داره چې د هرې نوې تتمه بیان شي هغه دلته د بنی اسرائیلو تتمه و مقصد هغه بیان شو هغه دلته بیانیږي او دا بیانیږي څنګه په دلته الله تعالی ښیي چې بنی اسرائیلو دلته عداوت او محبت دا د ذات او د شخص له وجې نه دی څوک چا سره عداوت یا محبت لري د ذات له وجې نه وي او د شخص له وجې نه وي نه دارومدار دی عداوت او محبت هغه په ایمان او عمل صالح باندې دی که یو سړی مؤمن وي او عمل صالح وکړي نو دا سړی الله ته محبوب دی که ذات هر څوک وي که شخصیت د هر چا وي همدارنګه یو سړی دی چې هغه ایمان نه راوړي او عمل صالحه نه کوي دا د الله تعالی په غضب هم دی د الله تعالی بده میسیږي د الله تعالی عداوت مر باندې دی نو دا بنا د محبت عداوت په ذات او شخصیت نه دی هغه بنا د په اوصاف که ایمان او عمل صالح دا صفتین موجود وي دا موجب د محبت دی که نه موجود دا موجب د عداوت دی نو د اشخاص سره د ذوات سره د عداوت او د محبت څه معنا نشته په ضمن کې دا خبره هم ذکر کړي چې مخکې دا خطاباتو کې بنی اسرائیلو ته د هغې قبح ذکر شوې د هغې ناروا ذکر شوه نو دا ګمان به کېده چې د دې توبه به نه قبلیږي نو په دې آیات کریمه کې د دې خبرې جواب ورکوي ګناهګار چې څونه ګناهګار وي او غټې غټې ګناه یې کړي وي توبه د صدق وباسي او د صدق نه د توبه وباسي الله یې توبه قبلوي دا خبره هم په دې آیات کریمه کې راځي اوس ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې مؤمنان دي دا معطوف علیه شو والذین هادو هغه کسانان چې یهودان دي والنصارى او هغه کسانان چې نصارا دي والصابئین او هغه کسانان چې صابئین دي یو دین نه بل دین ته اورېدلي وي او یا د ستورو عبادت کوي د آمنو معطوف علیه او وروسته ټول معطوفات دا معطوف علیه سره د معطوفاتو دا اسم د ان دا
اسم د ان دا من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا نو اغا مبدل منه دے من آمن بالله بدل لے تعامل صالحا پوری مبدل منه سره دی بدلا دا اسم دی ان شو فلهم اجرهم عند ربهم دا بیا خبر شو دا یو ترکیب شو دا خبر شو ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا دی ترکیب شو ترجمه بکو سے اشکال ستا غبا بیانو اغا دا دی یقینا اغا کسان چې ایمان خواندان دي او اغا کسانان چې یهودان دي او اغا کسانان چې نصارا دي او اغا کسانان چې هغه دی والسابعین دي سائبین دي دغه کسانان چې دا صائب هغه ته وایي چې یو دین نه بل دین ته اعلان کړی او یا ورسته تفسیر روان دی چې د ستورو عبادت کوي فدکې دغه کسانو کې مطلوب و مقصود سوق دي من هغه سوق دي آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې دلته ابتدا او انتها ذکر شوی منځ کې نور مومن به حسب شوی دي دا عادت الله په دې جاری دی چې ابتدا ذکر کی او انتها ذکر کی منځ کې مومن به پری دي وعمل صالحا عملو کې نیک دامن من کې عامله کې ضمیر راځي دي من ته فاعل له صالحان مفعول به دي فلهم اجرهم د دې لپاره اجر دی عند ربهم پنځ د رب دی دوی ولا خوف علیهم اس ویره باندې په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي دلته یو اشکال شته هغه اشکال او شبهه ظاهری دا دی چې ان الذين امنوا هغه کسان چې مؤمنان دي نو هغه ته بیا څه ضرورت دی من آمن بالله من آمن بالله ته ضرورت نشته دا خو تکرار دی ایمان راغی یو ځل چې ایمان راوړو من آمن بالله ته ضرورت نشته نو دا تکرار دی ایمان دی تحصیل حاصل لے او تحصیل حاصل باطل لے ځکه اجتماع نقیضین ته مستلزم دی او اجتماع نقیضین باطل لے ځکه چې ارتفاع دی نقیضین ته مستلزم دی او شی د خپل نقیض سره چې راواخلي دا د امور عامه او شامله نه دی یا به شی موجودی او یا به نقیض موجودی د څه شي کې د څه شی موجود شي او نه نقیض موجود شي دا هو تحصیل حاصل او دا ټیک ده اېدل لپاره جوابات دوی یو جواب دا دی ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان لسانی راوړي منافقان دي او د زړه نه ایمان نه وي لسانا او ظاهرا ایمان راوړي وي منافق وي په دې کې او د نور کسان دا ټول برابر دي صحیح څوک دی من آمن منهم دا منهم به سره مقدر کړي او دا دویم من آمن دا ایمان قلبی دی قلبا ایمان راوړي هغه لسانا او ظاهرا ایمان وي او دا قلبا ایمان وي نو بیا په منځ کې تحصیل حاصل را نه غي هغه جلا شو او دا جلا شو التبدا تحصیل حاصلو چې دواړو کې ایمان لسانی مراد وي یا دواړو کې لسان ایمان قلبی مراد وي نامخ کې ایمان نه ایمان لسانی او ظاهری د منافق ایمان مراد دی او دویم ایمان نه ایمان قلبی او ایمان صحیحی هغه مراد دی نو تحصیل حاصل را نه غي او یا ویا ان الذين امنوا ها کسانان چې ایمان راوړی دي
او من آمنا بالله او هغه ایمان چې راوړي په الله سره په خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې مخکې ایمان راوړی په خپلو کتابونو په خپلو انبیاو باندې او بیا چې جناب راغی او په جناب یې ایمان راوړه نو دا بیا صحیح خلک دي فلهم اجرهم دې لپاره اجر دی نو ایمان نه ایمان سابقه مراد دی من آمنا لا ایمان دی خپل زمانه د خپل پیغمبر باندې ایمان مراد دی نو بیا هم تحصیل حاصل رانه خبر ادا دی تشریح لکو والسابعین سابعین سوق دی په دې کې ډېر هغه دی دا علما خبره کړې دي سوګي عابدین دي کواکبو عبادت کون کې رستورو دي او دغه خلق په دوره دي او په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې په زمانه د دې کې موجودو دغه خلق چې سابعینو د کواکبو د ستورو عبادت کو دا الته موجودو لکه چې اوس د یوه غټه ډله وه او د دې لقب او نوم په خپله د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې سابعینو لکه یهودو دا ځان ته ډله وه او دا موجودو د دې لقب یهودو نصارا دا ځان ته ډله وه د دې لقب موجودو خبره وشوه یهود ته ولې یهود وایي وجه تسمید یهود بعض کتابونو تا خبره لیکلې دي چې یهود ته یهود ولې وایي دا توحد لنا توحد یعنی دا مطلب اذا تحرک چې کوم وخت حرکت وکړي د یهودو عادت داو چې کله به تورات لوستلو نو دوی به حرکت کولو نو ځکه دې ته یهود ویل یو وجه تسمیه او بل وجه تسمیه دالا چې هغه هدنا دی بولی چې موږ رجوع وکړه نه توبنا موږ توبه ویستله هدنا موږ رجوع وکړه نو ځکه دې ته یهود ویل شو دا دویمه خبره دی دریمه خبره دا دی چې په بني اسرائیلو کې دا غټ خاندانو په بني اسرائیلو کې یو شخصیت نومېده یا یهوذا او یا یهودانو مو دا د هغې خاندانو نو ځکه دا خپل هغه مشر ته د هغه د خاندان مشر ته منصوب دي دا نور نسلونه چې هغه ختم شول دې نسل باقی پاتې شو نو دوی ته یهوذا یا یهودان ځکه وایي چې خپل پلارو هغه نیکه ته منصوب دي او والنصارا نصارا ته ولې نصارا وایي نو د دې لپاره علماو تسمیه بیان کړې هغه دا بیان کړې چې کوم وخت عیسی علیه السلام باندې سخت راغله نو ایمن انصاری نو هغه د ده انډیوالانو ملګرو نحنو انصار الله موږ د الله د دین خدمتګاران یو نو مغه وجه نه دوی ته نصارا وویل شول او یا دا مطلب دی چې عیسی علیه السلام فلسطین کې جو هلته اوسېده او عیسی علیه السلام په فلسطین کې یو ځای دی بیت الله هم نومیږي هلته دی اوسېده چې اوسېده د هغه ځای ناصره نوم و نو ځکه د هغه ځای ته منسوب سو نصارا ورته وویل شو خبره وشوه نو د یهودانو وجه تسمیه نصارا وجه تسمیه او سابعین د سبعانه دی دا میلان ته وایي دیم یو دین نه بل دین ته اړېدلي وي دا په یهودو کې یوه فرقه ده څوک چې عابدین د کواکبو دي او څوک چې عبادت کوونکي د هغه ستورو دي
چې کوم ستوري سیارات دي هغه ستورو عبادت کوي. دا ولیدیږي هغه ترجمه او تفسیر. ورپسې وایز اخذنا یاد کا جنابا کله چې واخیستلو منګه میثاقکم مضبوط وعده د ستاسو نه ورفعنا پورته کومګه فوقکم د پاسه د ستاسو اندمان اتورا دا مفعول ثانی دی ورفعنا پورته کوم د فاسه د ستاسو اتور هغه کوی تور هغه د فاسه در باندې را پورته ک ستاسو د قد په اندازه باندې د تاسو له پاسه ولاړو دلته قلنا په کې محذوب دی قلنا من ویل خذو ونسی ما هغه کتاب تورات اتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوة په کلکه سره په مضبوطوالي سره واذکرو او یاد کړئ ما هغه احکام فيه چې په دې تورات کې دي هغه یاد کړئ لعلکم تتقون شاید چې تاسو ځان بچ کړئ تتقون پیل پایل مفعول به محذوب دی هغه سره وباسئ المعصیه تتقون المعصیه تاسو ځان بچ کړئ د معصیت نه او د ګناهونو نه. دا خو هغه لفظي ترجمه شو. تفصیل به د څه بیانو چې دی آیات کریمه په دې کې نوسانی دی بیان دی دویمه نوی دی او په دې کې سابقه التا دی بنی اسرائیل اجدادو او اسلاف ته خطابو اوس په دغه ځای کې دا موجوده بنی اسرائیل ته مې خطاب دی او ورته وایي چې تاسو یهودانو د تاسو آبا تاسو اجداد هغه داسې کارونه کول او هغه کې خباثتونه موجودو نو کوم خباثت او بیکاره کار چې هغه آباو اجدادو کې د هغه قابل ذکري د هغې په اولاد باندې چې تاسو هم د هغې زمن وي ځکه آثار الآباء تظهر فی الابناء آثار د پلرونو دا خدای شان دی دا بیانېږي په زمانو کې نو الله تعالی په دې آیات کې دې د پلرونو درې خباثت ذکر کوي. یو خباثت دا دی میثاق مضبوط وعده الله واخیستله چې په تورات باندې عمل وکوئ او تاسو وعده ورکړله او وعده ماته کړه نو دې وجې نه تاسو له یو خباثت مضبوطه میثاق مضبوطه وعده وه او تاسو هغه وعده ماته کړله او دا هم ښه کارونه کوو. دویمه خبره دا دی چې الله تعالی په تاسو باندې د تورات په ورکه کې احکام په تاسو باندې راوست احکام راغلل او دی وویل چې موږ د احکام سخت دي موږ یې نسو ویلې موږ یې نسو عملي کولی موږ به د الله سره خبرې وکړو او الله به ووینو نو د عما د احکامو ته به موږ روادار شو او د احکامو په ځان تطبیق کو. نو چې کله دی لاړلو هغه بیا کسو لاړلو او موسی علیه السلام سره خالق له ازال خبرې وکړې د ورځې نه اخوا خو بیا هم دا بني اسرائیل وویل په داسې خبرو موږ اعتماد نه کوو هلته به موږ اعتماد وکړو چې الله تعالی جهرن ښکاره یې ووینو نو چې دا خبرې وکړه عادت الله په دې جاري دی څوک چې مطالبه وکړي او مطالبه پوره شي بیا د خپل مطالبه مخالفت کوي الله تعالی هغه هلاک کوي که هر څوک نو الله تعالی په دې باندې صاعقه تندر راوست او ټول هلاک کړل چې ټول هلاک کړل نو هغه موسی علیه السلام موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ
چې الله زما قوم ته څه جواب وایم دا خو ما په اعتماد کې راغلی وو او دا دغه شانتې سو په کار دا دی زه دې قوم ته جواب نشم کولی نو که ستا الله ته زارۍ او مناجات چې دا بېرته راژوندي شي نو الله بېرته راژوندي کړلو او خپل قوم ته یې راوستلو نو موجوده یهودو ته وایي ستاسو پلارونو داسې ډنډې او داسې نخرې په موسی علیه السلام کړي دي نو که تاسې جناب سره وکړي دا د ستاسو نه بعیده نه دی ځکه تاسو د هغه خلکو اولاد یاستئ چې هغې دا کارونه کړي دي دلته که ظاهر کې یو اشتباه شته چې دا تورات د نه منلو او الله تعالی کوی تور د دې د قدونو مطابق راوچت کې د دې د قد په اندازه باندې پیوې دراو چې منئ که نه منئ نو دا خو اقرار راغله او لا اکراه په دین او قانون ډالې چې اکراه په دین کې نشته تاسو پوهېږئ نو دله جواب دا دی یو مسلمان وي اسلام راوړي ایمان راوړي او وروسته عمل نه کوي نو دا وعده ماتي ځکه اسلام چې راوړو نو اسلام یې راوړو نو ده وعده وکړه چې ته ژونده پورې به زه به په خپلو شریعت او په خپل دین باندې عمل کوم نو ده وعده ماته کړه د وعدې ماتولو په خاطر باندې نو په دې باندې دغه زورنه او اجبار راغی دا اکراه په دین نه ده همدارنګه مرتد چې مسلمان مرتد شي هغه هم د وعدې مخالفت له وجې نه هغه قتل کیږي دلته م اکراه په دین نه وایي اکراه به هلته وایي چې ابتدا زه هغه اکراه وایي په ایمان راوړلو کې چې ایمان راوړه هلته نشته نو بیا وروسته چې واده وکړي او اسلام راوړي بیا وروسته خوا دې خوا کوي نو هلته بیا سزا دې ته ورکول کېږي او دې د سزا لایقان دي دا مو شو ثم تولیتم خباستونه دې ذکر کړي ثم تولیتم بیا تاسو را وګرځېدلی من بعد ذلک وروسته له دغه وعدې نه وروسته له دغه مضبوطې وعدې نه تاسو اعراض وکړو نو بیا مخ واړولو تاسو وروسته د دغه لوز او د وعدې نه فلولا فضل الله که چېرته نه وی فضیلت احسان دی الله تعالی علیکم په تاسو باندې که چېرته نه وی فضیلت نقصان دی الله تعالی نو تاسو وعده ماته کړه نقض د عهد مو کوو نو الله به فورا عذاب درکړی وی فورا به عذاب درکړی وی خدا د الله فضل و احسان ورحمته که چېرته نه وی رحمت دی الله تعالی مهربانی دی الله تعالی شفقت دی الله تعالی لکنت من الخاسرین نو خامخا به تاسو وی د تاوانیانو نه د زیانمندو خلکو نه نو ځکه الله تعالی دنیا عذاب وروسته که آخرت ته دا وروستوالی به نه راغلی دا وروستوالی دا بنا دی د الله په رحمت او د الله تعالی په شفقت دا مش ولقد علمتم په تحقیق سره پوهی د دې آیات کریمه هغه د یهودو یو بل قباحت یو بل خباثت هغه ذکر کوي د یهودو لپاره یو ورځ وه چې هغه دې ته متبارکه وه مقدسه ورځ وه چې هغه خالي ورځ دی دا د دوی د تبارک ورځ او د تقدس ورځ وه لکه زموږ مسلمانانو لپاره د جمعې ورځ دا متبارکه دی او مقدسه دی نو دوی دا د دې د عبادت لپاره ګرځولې او دغه خالي ورځ د هفتې ورځ نو دوی ته امر شو چې دا ورځ د تقدس د تبرک ورځ ده په دې کې د الله عبادت کوئ د مهیانو ښکار مه کوئ د هغې ښکار نه ځان وساتئ بس
دا د دې باندې مقرر شو او د داود علیه السلام په زمانه کې دا واقعه وا او دا کله یو ساحل ایلا یو سمندرو هغه سمندر تس ګودره پورې ایلا نو مې کلیو په دې کې وسیدل ایلا د سمندر ساحل او ګودرو الته یو کلو ایلا د الته وسیدل او د داود علیه السلام له طرفنا د ابتدا وینا شوی وه چې دغه سي د الله حکم دی تاسو باید دا خلاف ورزي ونه کوئ دوی تجاوز وکړو تجاوز یې څنګه وکړو هیله یې جوړه کړه د تجاوز نه مراد او مقصد چې د هغه هیله دی هیله یې جوړه کړه د جمعې په ورځ به د سیند نه ویاله راښکته کړه او لاندې به ډنډونه جوړ کړل او دا ماهیان به راتللو په دې ډنډو کې به کېده او بیا به بره لاره بنده کړه ماهیان به مالته ډنډ کې ایسار سول نو بیا به نو د خالي ورځ به دا کار کوو او بله ورځ به بیا نیولو او دا به ویلې چې موږ خو د خالي ورځ ماهیان نه دی نیولي موږ خو بله ورځ ونیو نو دا هیله نافرماني کې هیله جوړوله د الله تعالی نافرمانی په هیله باندې کوله نو الله تعالی هغې ته عذاب ورکړ عذاب یې ورکړ څه عذاب هغه الله تعالی خنزیران کړل دا د الله تعالی تکویني امر و کونو قردة تکویني امر تخلیقي امر چې تاسې پیدایش د بدل شي په بیزوګانو باندې په شادوګانو باندې او په خنزیرانو باندې تاسو فریږي خبره باندې نو الله تعالی دا عذاب ولې ورکړ کتابونو لیکلي مفسرین او هزاراتو د هغه د عذاب مناسبت بیان کړي عادت الله په دې جاری دی چې الله تعالی چاته جزا ورکړي چاته بدله ورکړي هغه جزا د عمل جنس نه وي چې کوم عمل کړی وي د جنس د عمل نه سزا ورکړي دې عمل هغه هیله وه ځان کار کول ناروا و خو مشابه د حق و نو دلته خنزیران او بیزوګان دا په انسان کې انسانیت ته مشابه دي نو دیم داسې عمل ورکه ورته چې تاسو خبره دي په ناروام د حق په قالب کې وکړه ناروام د حق په جامه کې وکړه نو تاسو داسې عذاب هم درکړی شي چې هغه بیزوګان خنزیران چې هغه انسانیت سره تشبیه لري له دې وجې نه نو دا جزا د دې د عمل جز د عمل نه وګرځېده چې دې ته ورکړی شي او دویمه وجه دا ده دا هغه چې دي دا بیزوګانو قرادېده او دا خنزیران وایي دا په حیوانات کې ډېر هیلهګر خلک دي دې مې هیلې ډېرې جوړوي نو الله مغه عذاب ورکړه چې تاسو مې هیلې جوړې کړې نو ستاسو دا عذاب د جز د عمل نه شو هغې هم دا ډنډه منډه لړله تاسو مو لړله نو تلکه به تلکه شوه نو ځکه الله دې نه دا کسان چې وکړل ترجمې ته غوږ کېږدئ ولقد په تاخیر سره علمتم تاسو ته معلومو الذین هغه کسانان اعتدوا چې دوی تجاوز وکړو تجاوز نه مراد هیله دی چې دوی هیله جوړه کړې منکم د ستاسو نه فی سبت د خالی په ورځ باندې نو چې دوی نافرماني د هیلې په جامه کې وکړه نو موږ ورته وویلې لهم دوی ته کونو شئ قردة بیزوګان شادوګان خاسئین ذلیلین ذلیله او بحیثیته بی عزته دا د الله د نافرمانی نتیجه شو او خبره مې کړې ده فجعلناها پس وګرځو منګه ها د عذاب دی دوی ها ضمیر راجع دی عقوبتها
د عذاب د دوی نکالن عبرت لما بین یدیها لپاره دی هغه چا حاضرو پغه وخت کې د هغې لپاره عبرت شو فجعلنا وګرځو منګه هذا عذاب دا عقاب نکالن عبرت لمن بین یدیها لهغه مخلوق لپاره چې هغه حاضرو د هغه انسانانو لپاره چې هغه قریبو وما خلفها یا او هغه چا لره چې هغه وروسته راځي تاسو پوهېږئ خبره باندې دلته یو اشکال شته هغه اشکال دا دی چې دا عبرت د وروستنیو خلکو لپاره خو ټیک دی او چې کوم کسان هغه د تیر شوي دي مخکې تیر شوي د هغې لپاره څنګه عبرت شو له هغه نه جواب دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دجال یادی موږ ته د دجال صفت کړی چې دجال به راوځي د خدایي او دعوه به کوي خو په سترګو به ړوند وي او ځان ته به خدای وایي امت خبروي جناب چې ګوره الله نعوذ بالله من ذلک ړوند نه دی دوکه نه شي اوس د دجال واقعه هغه چا لپاره عبرت دی چې هغه مخکې تیر شوي دي او د دجال واقعه د هغه چا لپاره عبرت دی چې وروسته راشي داسې دلته هم کیدی شي نو بین یدیها هغه چې حاضر وي یا او د باندې او یا قریبي د دې لپاره او یا تیر شوي وما خلفها هغه چې دی چې هغه غایبي یا لرې وي او یا آینده راځي وموعظة اواز و نصیحت دی زجر دی لپاره د متقیانو لپاره د پرهیزګارانو د هغې لپاره هم هغه دی واز و نصیحت خیر خواهي دی هغې ته خیر خواهي دی او بغیر د دوی نه بل چاته عبرت دی چې بیا داسې څوک نه کوي د الله تعالی دین ته هیلې میلې جوړې نه کړي دا شیطان چې دی بسا اوقات ناروا عمل وي خو شیطان وسوسې ورواچي راځه په دغه اعتبار داسې اعتباراتو ته پیدا کړي او آخر په هغه شي باندې ورواړئ دا شیطان دی وسوسې اچوي په نارواو په حرامو باندې بیا به مبتلا شي نو دغه رنګې دا کارونه ټول د شیطانانو دي له دې وجې نه پکار دا دی چې دې حرامو نه ځان وساتل شي حتی مشتبه شي نه چې اشتباه دي وي هغه هم ځان وساتي که نن ورځ مشتبه شی دی وکړو بیا جرات پیدا کېږي بله ورځ به حرام قطعي باندې مور مذاپې هغه به هم کې مشتبه نه به هم ساتي دا متقینو نه مراد د جناب امت دی صلی الله علیه وسلم د باندې ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي یو روایت شوی دی هغه وایي جناب ویلی دي لا ترکبو مرتکبت اليهود تاسو مه کوئ هغه څه چې هغه یهودو کړي دي فتستحلوا محارم الله دی حلال وګڼل محارم دی الله بادنا هیل فادنا هیلو باندې دا کار مه کوئ دا بد کار دی د دې نه ځان ساتئ اوشو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد هغه وخت چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته دلته د علماو او د مفسرینو اختلاف دی هغه به بیانو خو اول به دا خپل قصه کو د دې آیات شان ورود به بیانو شان ورود شان نزول دا به بیانو
په یهودو کې یو سړی او عامل نومو او روایتونه دوري د ده لور وه خو دغه لور د ده د وراره له طرف نه خوښه وه او وراره ته یې دغه لور نه ورکوله بله وراره یې څه منصوبه جوړه کړه دا خپل تره یې مړ که عامل یې مړ که او بیا یې په کلو کې واچو او دعوه یې په کلو باندې وکړه چې ما تره تاسې وژلی دی دیت راکړي دوه ګټې کولې بله خوا د تره دا یو لور یې و بل څوک یې نه و هغه به په نکاح کې واخلي او بله خوا قوم نه به دیت راټول کړي دا کار یې وکړو یو روایت دا دی مشهور روایت خدا دی چې دا عامل بخیل و ډېر مالدار و د ده وراره فقیر و مسکین و نو هغه وراره په دې انتظار و چې دا کاکا او تره مړ شي بل څوک یې وارث نه دی زه وارث یم نو مال به ما ته تکي شي مال به ما ته په میراث پاتې شي خو هغه ژوندی پاتې شو چې ژوندی و نو دا وراره تنګ شو دا خپل تره یې ووژو چې عامل دی او د مړی په یو کلي کې واچو او کلي باندې دعوه وکړه چې زما تره تاسې وژلی دی او هغه میراث به ما ته پاتې شي همدا وجه وه چې میراث هغه موانع ډېر دي یو معنی دی میراث دا دی څوک چې وارث خپل مورث مړ کړي دا محروم دی میراث ګرځي شرعا دا بیا محروم دی میراث دی یو دا دی درې موانع نور دي دغه واقعې ته الله تعالی اشاره کړې ده اوس که تاسو د دې صورت ته او د آیات مبارکه ته وګورئ قصه دلته روانه ده او وروسته هلته وایي وروسته چې قصه خلاصه شي آخر کې وایي هغه دا ځای کې وایي اذ قتلتم نفسا فادارأتم هلته وایي اوس په دې کې اختلاف د مفسرینو او حضراتو دی چې دلته دا مخکې او وروسته کومه قصه او کوم بیان چې کېږي دا یو دی که مختلف دي په دې کې د علماو رایه دي یو رایه د علماو هغه دا دی چې دغه قصه او وروسته دا یوه دی دلته انتها د قصې دی چې هغه قصه کې وروسته څه راغلي هغه بیان دی ابتدا د قصې هغه نه شروع کېږي فادارأتم نه شروع کېږي او هغه ځان ته ده دلته انتها د قصې دی آخر د قصې دی هلته ابتدا د قصې دی نو دلته خبره دا راځي چې دا قصه ولې مرتبه ذکر نه شوه ابتدا به په ابتدا کې وه انتها به په انتها کې وه د دې نه علماو مفسرینو حضراتو جواب کړی هغه جواب دا دی چې الله تعالی دا قصه کې تقدیم و تاخیر وکړو په دې کې وښودل چې دا قرآن د قصو بیانولو لپاره نه دی چې قصې مرتب ذکر شي مقصود بذات په قرآن کې قصې دي او هغه خوند د قصو نه واخیستل شي دا نه دی بلکې د قصو نه مقصود بذات چې هغه عبرت دی پند نصیحت اخیستل دي که هغه مخکې که وروسته وي نو دا پند و نصیحت مقصود پې حاصلېږي نو ځکه الله تعالی تقدیم و تاخیر وکړو او دویمه خبره دا دی چې دا قصې وروسته او مخکې کې کړه وایي ده کې دوه خباثت راغلل د یهودو یو خباثت دا و چې د الله امر و چې غوا حلاله کوي دې ټیل ماټیل پکې وکړو هغه او دغه یې وکول د الله په حکم کې تردد وکړو دا یو خباثت شو
او هغه کسی ابتدای سه وروسته ذکر کړه بل خباثت داو چې د دنیا د مادیاتو پر سر باندې سړی قتل کړی بل خباثت. نو که چېرته په ترتیب سره ذکر شوی وی دا قصه په داراتو اول وی او وروسته پسې دا نوره وی بیا به یو خباثت ذکر. اوس دوه خباثت ذکر شو. یو خباثت دا دی چې تردد نن په سبا ټال ماټال. بل خباثت دا دی چې ته یو د مادیاتو په سر باندې دا تاسو دا قتل کوو وشلو. دا د یو د مفسرینو حضراتو یو بیان خدا دی. دویم بیان چې هغه شیخ الشیوخ مولانا حسین علی رحمت الله علیه فرمائی او دا رائے د مدارک هم دی. هغه وی دا دو مستقل واقعي وي. یو واقعه ذبح د چاوا د بقرې وا ذبح د بقرې وا او دا یهودو کې بقره دې ته محبوبه وا حتی چې دې معبود ګرځولې و. الله ذبح د بقرې وکړه لپاره د دې چې دلته هغه وشي دې دغه محبت د بقرې نه خلاص شي. دا ځان ته واقع وه. او پاتې سو فداراتم دا ځان ته واقع وه چې د قتل مسله دی نو واقع جدا جدا دي او د دواړو په منځ کې جدایت دی. نو دې وجې نه دا بله واقع شوه. دا د دوی د علماو او د مفسرینو حضراتو خبره وه چې دا وشوه. او دغه رایه چې دا کومه رایه چې هغه ځان ته واقع دی دا ځان ته واقع دی نو دې لپاره ډېر دلایل شته. علما دلایل ذکر کوي. یو دلیل دا دی چې دلته دا واقعه از باندې ذکر کوي او دا از کې قانون دا دی چې دا مستقل واقعات دي ټول یو نه دی. از په هغه باندې ذکر کوي. او بل دویمه خبره دا دی چې دا دواړه ځان ته مستقل واقع دي. هغه وایي ځکه که بقرې په ذبح باندې دا مړی ژوندی شوی وی نو د بقرې تعظیم به بیا پیدا شوی او دا خو د دې لپاره دی چې د بقرې تعظیم د دې زړونو نه ووځي. نو له دې وجې نه پکار دا دی چې دواړه واقعیت جدا جدا شي. هلته ذبح د بقرې وه د دې لپاره چې د بقرې هغه دی دا د تعظیم محبت د دې زړونو نه ووځي او دلته واقعه بله وه. دا دویم رایه د مفسرینو حضراتو دی. دا دوه شوي. دریم رایه د امام قرطبي رحمه الله دی. لوی مفسر دی او رایه د روح المعانی دی. علامه علوسی لوی مفسر دی. ایمن په تفاسیرو کې معتمد تفسیر دی. د دې رایه دا دی چې دې ته امر وشو په ذبح د غوا باندې لپاره توهین د غوا چې دا معبود کېدی نه شي دا خدای کېدی نه شي دا د الله مخلوق دی دا حلاله کوي دا خدای نه دی معبود نه دی حلاله کوي. چې کله د غوا حلاله کړه د غوا حلاله کېدلو کې وروسته دا واقعه راغله. چې واقعه راغله نو الله ورته وایي د غوا بعضې حصه په دې مړي باندې ووهئ مړی به ژوندی شي خپل قاتل به وخوري. نو اختیام داسې وکول هغه چې غوا یې حلاله کړه هغه د ډېر ټیل ماټیل نه وروسته د بعض حصه یې ووهله مړی ژوندی شو خپل قاتل یې وښود او واپس مړ شو. تاسو پوهېږئ دا د امام قرطبي رحمه الله رایه دی. اوس به
نورې وړې وړې خبرې نور هم شته خو وخت نه لرو چې ټولې ووایو راځئ ترجمه به یې وکړو وایز یاد کا قال موسی چې ویلې موسی علیه السلام لقومه لپاره د قوم خپل ان الله یقینا الله تعالی چې دی یامرکم امر کې تاسو ته ان دې خبرې تذبحو ستاسې حلاله کوي بقرتن یو غوا حلاله کوي درې تفاسیر علماو ذکر کړي قالو ولدي یهودو بنی اسرائیلو اتتخذونا آیا منگ نسی آیا منگ نسی حضوان پا ٹوکو سرا منگ بانی ٹوکی کے سکا خواہ شہرے چاگئے زمانگا اس سر محبوبیت دے اگر زمانگا نعوذ باللہ ذالکا معبود دے خالا اولی موسیٰ علیہ السلام فتاکیدات ہوئے اعوذ باللہ زپنا غوارم پا اللہ سرا یو تاکید آن دین پنا غوارم اکون سشما من الجاہلین دی جاہلان زکا ٹوکی بیہودہ ٹوکی بے مقصد ٹوکی دروغجنی ٹوکی تاکار دی جاہلانو دے او زد جاہل نہیں ہم تاسی پیگی قبر بانی داوش قالو اولی دی بنی اسرائیلو ادعو راؤبلا دعاو غواړه لنا زمنګ لپاره ربکا دخپل ربنا یبین چې بیان کی لنا زمنګ لپاره ماهیا چې دا غوا حقیقت ماهیت د سره په کوم عمر غواوي د عمر راته بیان کی عمر صدی حدیث مبارک راغی کہ ابتدا کی دی مطلق غوالا کړي وای مقصد به حاصل شو چون چرا ټال ماټال تردد دا دی کارو نو دی سخت کړه علام په سخت کړه قال اول موسی علیہ السلام انه بشکل تعالی چره یقول وای انها یقینا دا غوا چره بقرتن دا یو غوا ده لا فاردن نډیره زړه او بډیره ولا بکرن او نه خالص ځوانه ده اوانم برابره درمیانه ده بین ذالکا په مابین د بډیوالي او په مابین د ځواني کې ذالکا اسم اشاره ده مشار الیه بډیواله او ځوان ده کته اسم اشاره مفرد لري او مشار الیه دوری تبوتوه دا اسم اشاره لري دوالو تراجی دی په اعتبار د هر واحد سره بیا خو ټیک دی کم اشکال نشتا ففعلوا وکوي ما هغه کار تؤمرون چې تاسو ته حکم کې دی شي تاسو ته امر کې دی شي هغه امر ومنئ نور کار جوړ دی قالو اولدي یو هغه بني اسرائیلو یهودو ادعو وغواړه دعا وغواړه لنا زموږ لپاره ربکا د خپل رب نه یبین چې بیان کی لنا زموږ لپاره ما لونها څه دی رنګ د دې غوا رنګ څه دی رنګ یې موږ ته بیان کی قال هو لموسی علیه السلام انه بشک الله تعالی چره یقول وای انها یقینا دا غوا چره بقرتن دیو غوا دی اسی غوا صفراء زیرنا دا صفراء صفت دی بقرتن دی خو غیر منصرف دی الف ممدوده تانی سره یو سبب قائم مقام دی دو سبب دی نو ذکر تنوین پہ نستا کنا اللہ کسرتا ولا تنوینا صفراء زیرنا فاقع لونها خطیز دے
رنگ د زیړوالي د دې غوا قانون دا دی زموږ استادانو الله دې غریق رحمت کې ویل زموږ پښتو کې د رنګونو نومونه شته زیړه بیا تاکیدن الفاظ هم څه تکه زیړه توره تکه توره سپینه تکه سپینه نو دا پاکي د زیړوالي لپاره تاکید دی تکه زیړه دی لونها رنګ د دې غوا دا هغه لپاره تاکید دی او مؤکد یو اعرابي نو هغه معرب دی دا معرب دی خو هغه معرب غیر منصرف دی دا معرب منصرف دی تکه زیړه دی لونها رنگ د دې غوا بل اسې زیړه تسرو چې خوشحاله کوي ناظرین کتونکو لرا دا زیړوالی دونه تعجب وړ دی دا زیړوالی دونه ښایسته او خوشرنګه دی چې کتونکي هغه کوي دا خوشحاله کوي زموږ استادانو دا خبره کوله تسرو کې ضمیر دی چې هیه دی چا ته راجع دی بقرتون ته راجع دی خو ټیک شو تسرو دا نحو چلوي اجرا پکې خپله کېږي خوندور شی خو دا دی چې نحوي او د سر په انداز کې ویل شي تسرو کې پی ضمیر د هغه فاعل دی د تسرو ناظرین مفعول به دی ځکه جمع مذکر دی او جمع مذکر نصب په چا باندې په یې باندې کړه نو دلته دا فاعل دی دا فاعل ضمیر چا ته راځي دی وای بقرتون ته راځي دی بقرتون مؤنث او مر ضمیر راجعه چې هیره دا مؤنث دی خو ته وای اصل په مرجع کې داله چې قریب ته راځي شي قانون او قاعده داله اصل داله چې قریب ته راځي شي قریب خو لاون دی کنه نو لاون ته ضمیر راځي کا دسی وایا تسرو چې خوشاله کوي دا رنگ سو خوشاله کوي الناظرین کتونکو لرا خو دلته ځان ته کار وکړه هغه دا چې دا ضمیر دی هي راجع سلاون ته هي ضمیر مؤنث دی او لون مذکر دی مطابقت دی راجع او د مرجع کې رانغی کار دي ځان ته وکړه صحیح هغه یو ګټه خو دی واړوله ضمیر خو راجع کې قریب ته دی واړو خو دا بل تاوان دی وکړو نو هلته هغه خو مذکر دی ته به ورته ووایې جواب کې چې لون مضاف دی هاته او قانون دا دی چې مضاف د مضاف الیه نه ډېر شیان اکتساب کوي دلته دا مضاف د مضاف الیه نه تانیث کسب کړی دی نو هغه مؤنث وګرځېد د خدای شان دی دا کتابونو لیکلي دي چې اضافت خو نه کېږي په قواعد عربو کې یو شی چې بل ته مضاف شي یولس شیان کسب کوي یو په یولسو کې سره تعریف دی او تانیث دی نو د تانیث کسب کړي لون په اعتبار د مضاف الیه سره دا مؤنث دی نو هي ضمیر تراجع شو نو فلا ظاهره الضرر نشته اوش قالو اویل دوی بنی اسرائیلو ادعو دعا وغواړه لنا زموږ لپاره ربک ربنا یبین چې بیان کی لنا زموږ لپاره ماهیا چې دا غوا کوم عمل کولو والا دی آیا ارها ټیکر ځولې کوینه اوبه راویستلې دي او که یوه کلبه یې کړې دی کوم عمل والا دی د عمل صفت د عمل کیفیت راته ووایه ان البقره یقینا بېشک دا غواګانې ګډې وړې شولې تشابه علینا ګډې وړې شوې په موږ باندې تاسې پوهېږي ګوره بقرتون یوه غوا
او بقره ډېرې غوا. هغه خبره دی موږ چې بار بار کوو وایي چې زیاتې کم کمیږي، چې کمې کم زیاتېږي. تی چې زیاته کم بقرتون یوه شوه او چې تی کمه کم زیاته شو ډېرې شوې. په هغه کم شی دی طالبان به ویل چې زیاتې کم کمیږي، چې کمې کم زیاتېږي. هغه تی دی تمرتون یوه کجوره او تمرون ډېرې کجورې ډېرې قورماګانې. اوس وإنا یقینا موږ چې یو انشاء الله که د الله رضایت وي، د الله مشیت وي، د الله اراده وي، نو لمهتدون خامخا ضرور به ضرور لاره موندونکي به شو، خپل مقصد ته به ورسېږو. حدیث مبارک راځي که چېرته دوی دا خبره نه وی کړې، دا انشاءالله یې نه ویلي، تر ورځې قیامت ته به پورې په دې کې اخته وو، خپل مقصد ته به دوی نه ورسېدلي. قال اول موسی علیه الصلاة والسلام انه بېشک الله تعالی چې دی یقول وی انها دا غوا چې دی بقرتون دا یو قسم غوا دی لا ذلول نه ذلیله شوې ده. لا ذلول ذلول بوزن فعولون صفت مشبه ده او دا مساوی دی په دې کې مذکر او مؤنث دواړو مساوات دی. مطلب دا دی ډنګره نه ده، ډنګره نه ده. وروسته د نه ډنګر کې توپ بیان کی ډنګره نه دی. ولې نه دی؟ تثیر الارض چې اړولي ځمکه کلبه یې نه ده کړې. یو ولا تسقي الحرث او بل نه ده اوبه کړی فصل او کښت ارهټ یې نه دی ګډولی چې کوهي نه اوبه یې راویستي ځکه ډنګره نه دی. او بل دا دی په چېرته په معاشره کې کلیوالي ژوند هم نه دی کړی. کلیوالي ژوند کې طبعا عادتا څوک یې په لښته وایي، څوک یې په څه وایي، څه داغ ماغ پکې وي. نه، کلیوالي ژوند هم لرې پاتې ده، د معاشرې ژوند هم لرې پاتې ده. مسلمتون روغه جوړه ده، روغه او بې عیبه ده. لا شیعته چې هېڅ داغ نشته دی فیها په دې ځمکې کې، په دې غوا کې نشته دی. دا دی قالو اولی بني اسرائیلو الآن اوس جئت بالحق تا راتلو کو په حق سره. د دو ترجمې دي. یو ترجمه دا دی چې تا اوس راتلو کو په حق سره، مخکې په حق راتل نه کول باطل باندې راتل کړي. دا ترجمه مراد نه دی او دا مقصود هم نه دی، ځکه مخکې خبرې باطلې خو نه وي، حق خبرې وي. نو اوس دا ترجمه به یې نه کوئ، صحیح ترجمه به دا کوئ الآن اوس جئت تا راتلو که واحد مخاطب مذکر دی بالحق په تفصیل حق باندې. هغه تفصیل حق بیان شو، اوس یې موندلی شو. فذبحوها دی اغوا پیدا کړه او حلاله کړه اغوا. وما کادو نو دوی نږدې یفعلون چې دا کار یې کړی و، دا نه پیدا نو نږدې چې دا کار یې کړی وی، خو یې کړ. کتابونو لیکلي ډېر خلکو پکې په دې ځای کې اسرائیلیات چې هغه اسرائیلو ځان ته قصې میسې کړي، هغه بېله مسله دی. صحیح چې هغه مشهوره خبره دی، وایي دا غوا زیړه غوا وه، یو هلک و پلار یې مړ شوی و او دا یتیم پاتې و. او دغه یتیم هلک د مور ډېر منونکی و، د مور ډېر فرمانداره و، د هغه خبره به یې منله او د خپل مور نافرماني به یې نه کوله.
او د مور هر خبرې ته لبیک ویل. نو دا غوا په دې یو ځنګل کې اوسېده بله ورځ چې دې ګرځېدل چې کوم اوصاف و هغه اوصاف هغه په دې غوا کې موجود شو. نو دې د هلک ته راغلل یتیم ته چې دا په من خرڅه کا. هغه ولې زه هر کار د مور د اجازت نه بغیر نه کوم چې هغه ته به لاړ شم د مور نه به اجازت واخلم چې تاسو غوښتنه او مطالبه به هغې ته بیان کړم. که هغې ومنله ټیک دی. هغه لاړه مور ته یې وویل وایي دلته سړي راغلي وو او دغه غوا چې ځنګل کې اوسېده د دې د اخیستلو مطالبه یې وکړه. هغه ولې دا نه کړ څو پورې سرمنه د سرو زرو نه ډکه کړي. هغې ولې دا خو اسانه خبر دی غټ قوم په غټ ابتلا کې راغلي وو نو دا خو اسانه دی راوړی حلاله کې سرمنه د سرو زرو نه ډکه کړه. هغه سرمنه د سرو زرو ډکه یتیم ته ورسېده او هغې خپل کار وکړو او مړی ژوندی شو خپل قاتل یې وښود. نو علما لیکي کتابونو لیکلي چې د مور پلار اطاعت د مور پلار هغه دی دا اطاعت کول او د هغې خبرې منل دونه غټ اثر دی چې کوم اثر الله تعالی په دنیا کې وښوده چې دا په دنیا کې دیتا الله ورسو. دا مو شو. اوس راځي دغه خبرې مخکې ما کړي وإذ قتلتم وإذ قتلتم دا خبرې خریدي قصې او د مخکې قصې په منځ کې تقریبا منګه د دریو مفسرینو حضراتو هغه بیان تاسو ته کړی بیا یې تکرارونه. اوس دلته الله تعالی دریم خباثت د یهودو او د بني اسرائیلو ذکر کوي چې دا دریم خباثت د ستاسو دی. وإذ قتلتم یاد کې هغه وخت چې تاسو مړ کړلو نفسا یو شخص فدارعتم تاسو د سړي په مرګ کې مختلف شولې اختلاف وکړو پس اختلاف وکړو تاسو فیها په باره د دې نفس کې. نفس مؤنث سماعي دی ضمیر تراجع شو. والله مخرج الله ظاهرولو والا دی ما هغه څه کنتم چې وایي تاسو تکتمون چې تاسو پټول. تاسو پوهېږي خبره باندې وایي دا فقلنا پس منګه وویلې الله تعالی وایي فقلنا منګ وویلې اضربوه ووهئ تاسو هو دغه نفس ببعضها په بعضې حصې د غوا باندې ببعضها په بعضې حصې د دې غوا باندې اشکال شته. اضربو امر دی هو ضمیر راجع دی نفس ته هغه میت ته هغه مقتول ته. نفس خو مؤنث سماعي دی پکار اضربوها تاسې ووهئ دا نفس ببعضها په بعضې حصه د دې غوی. نو دلته خو ضمیر خو نفس ته راجع کېدل صحیح نه دي. نو دلته جواب کولی شي هغه دا دی چې نفس معول دی او نفس معول دی په شخص باندې. اذ قتلتم نفسا شخصا تاسې یو شخص وژلی و او وروسته اضربوه ووایي دا شخص ببعضها په بعضې حصې د غوا باندې. بیا خو ټیک شو. اوس په بعضې کې خبرې دي چې دا بعضې کومه حصه وه. علما دلته ډېر بیانات کړي دي چې بعضې حصې نه مراد څه شی و. څوک چې د غوا ژبه راواخله د مړي
مړی باندې ووهئ ژبې کې قانون دارې خبرې نو مړی هم په خبرو راشي څوک وایي بعض نمرات لکۍ دی لکۍ راواخلئ او څوک وایي چې بعض نمرات هغه زړه دی زړه راواخلئ او بعض وایي چې بعض نمرات جګر دی جګر راواخلئ هغه پې ووهئ نو دا کار به وشي نو دا به منځته موجوده شي خو دا خبرې ټولې هغه د احتمالات دي چې مفسرینو حضراتو ذکر کړي دي موږ تاسو ته ذکر کړ دا مو شو نو الله فرمایي کذالک همدارنګې دا جمله معترضه ده مړی ژوندی شو بیرته مړ شو کذالک یوحی الله ژوندي کوي الله تعالی الموت مړي چې دا کېږي نو چې الله بعث بعد الموت یاد کړی هغه هم کېږي ویریکم ښیي الله تعالی تاسو ته آیاتي نښې نښانې د قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسې غور او عقل نه کار واخلئ دا هموش دا د هغه مخکې جملې او د دې جملې په منځ کې جمله معترضه شو ثم دلته راوړل شوی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة دلته ثم راوړل شوی دی ثم لپاره استبعاد دی د استبعاد لپاره استعمالیږي چې یو شی ډېر بعید وي او ته وایې دا کار خو باید تاسو نه نول شوی کېدله د دې کار اول بلکل ډېره لرې خبره چې تاسو نه وشي ولې وشي او یا ثم د تراخي زمانې لپاره راځي یا ثم لپاره تراخی د رتبې لپاره راځي مختلف معناګانو باندې ثم راځي بهر تقدیر دلته الله تعالی دا ثم لپاره استبعاد دی چې داسې غټه واقعه تاسې ولیدله او څونه دا تحقیقي منظر مو لیده مړی و ژوندی شو قاتل یې وښود نو داسې منظر لیدل داسې قصه په سترګو مشاهده کول دا د دې معنا دی چې زړونه ستاسو نرم شي او عمل طرف ته آخرت طرف ته تمایل وکړي هغه په ځای د دې چې نرم شي هغه نور هم خراب شي دا ډېر لرې خبره ستاسو نه او ډېره بعیده خبره د ستاسو نه دا پکار نه وای چې بس دا کار تاسو شوی وي ثم قست بیا سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته له دغه واقعې نه وروسته دغه واقعې مذکورې نه وروسته له دې قصې مذکورې نه فهیا پس دا زړونه ستاسو چې دي کالحجارة دا په شان دي تیږې دي تیږه سخته دی تاسو زړونه سخت دي او اشد قسوة او یا سخت دي د هغه نه سخت دي هغه نه دا او چې دلته راوړل شوی دی دا او لپاره شک نه دی ځکه الله تعالی په کلام کې شک نه وي چې یا تیږه دي او که نه شک زما دی الله تعالی نعوذ بالله وایي چې هغه هم سخت دي شک دی بندگانو په خبرو کې کما بده نه دی خو د الله په خبرو کې شک خو نه راځي تاسو پوهېږي خبره باندې نو د هغه په خبرو کې شک څنګه راشي نو خبره دا دی دا شک دلته دا او لپاره شک نه دی دا او لپاره د تقسیم دی چې بعض زړونه به تیږه وي او بعض زړونه به د تیږې نه هم کلک د تنویع او د تقسیم لپاره دی
او بعض مفسرین حضرات وای چې دا او په معنا دی وو دا کل حجارتی و اشد قسوة او سخت لدنا په اعتبار سختوالی سره سخت دي قانونا په اعتبار سختوالی سره نو بیا خو ټیک شو دواړه جوابونه صحیح دي و ان یقینا من الحجارة بعضو دي قانونا دا من تبیزه ده بعضو دي قانونا لما خامخ آغا تیگره خامخ آغا تیگره یتفجرو چه باییگی من حال دی تیگینا دمانی منو دی آغا تیگینا علا نهارو ویالی باییگی داسی تیگینا روانه ویالی باییگی دا غرونو که وګوري غټه تیگه بای او چاودلی بوی او ببتی روانه وی که چا ډیر شک وی دا مخامخ دا پنجپی نه برا هغه د شهید امین خان زید لغه نه برا کولونه چې برا اوخینځي هلته یوه تیږه دی د سیدار په شانتې اوبه تېراوسي چاودلی د غټه تیږه درته وایي چې فواره دی داسې فوارې په شکل باندې ما خپله لیدلې نو سړی ورته حق حیران شي هغه د الله نه بیریږي خو بنده د الله نه بیریږي هیڅ چرته نه خراب لوړې او جوړې راکاږي ور بشي خبر بشي بیا به ورته پته ولګي وإن یقینا منها بعضو د تیږو نه لما خامخا هغه تیږه ده یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء پس راوځي دنه اوبه ومنها وإن منها یقینا بعضو د تیږو نه لما هغه تیږه دی یحبطو چې ورغړي من خشیت الله د الله د ویرې نه لبره کړ لاندې کوزه شي د الله ویره ورسره وي تیږو کې دا کار نشته خو بنده ډېر بل رقم بنده دی تاسې پوهېږي خبره وما الله بغافل نه دی الله تعالی غافله بې پروا اما د هغه څه نه تعملون تاسو چې کوم عمل کوئ له هغه نه بې پروا نه دی الله لیدونکی دی د هغه عملونه تاسې به وایي چې هېڅ نه موږ به چې کوم کارونه کړي کومې ډنډې منډې لړلي دا به الله ته پته نه وي هغه حدیث مبارک دی صحیح بخاري را نقل کړی دی هغه وایي یو وخت کې به الله تعالی یو بنده ګناهګار راوغواړي الله تعالی به خپله حصه په دې اوږه باندې ورته کېږي هغه حصه د الله تعالی کما یلیق بشانه څنګه د الله سره ورته وایي چې یا دې شي پلانې ګناه یا دې شي پلانې ګناه یو به ورته وایي نو دا بنده به خپل ځان سره وایي چې خدایه دا څه کوي دا خو ما نه هېرې شوي دا خو ټول یادې دي او دا خو یو نه صغیره ما پرېښي دي نو کبیره ټولې راته یادې کړې نو الله ورته وایي چې ګوره ځان ته هلته غټ زبرګ ویلې او په داخل کې دې ډنډې دې لړلې الله په تا باندې الله به ما په تا باندې ستره او پرده اچولې وه زه لاس ته الله ورته وایي چې مغفرت مې ورته وکړو جنت ته لاړ چې د مغفرت په مرتبه کې موږ راشو کاش کې راشو داسې نه وي چې ملایکو ته رایکاږي جهنم ته ور واچوي بیا به څه کوو ملایکو ته وایي کش یې کوي وایي چې په دا باندې جهنم ته څو ته پته ولګېږي دغه خبرې دي چې دا د یهودو او د نصاراو خبرې چې دلته وشوې هغه تاسو واورېدې دا خبرې شوې اوس افتطمعونه دلته یو چې کوم هغه خطابو هغه ته بني اسرائیلو ته او د هغې خباستونه د هغې قبایح الله ته ذکر کړ
چې دغه قباحت دغه قباحت دغه قباحت دا ورته ذکر شو. اوس الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي. مؤمنانو ته وایي چې ګورو یې مؤمنانو تاسو د یهودو په تمه کېږئ مه چې دوی به ایمان راوړي او تاسو ته به دوستي واړئ. هېڅ کله دا تمه مه کوئ. یهود هم هېڅ کله دوست نشي ګرځېدلی او یهود به هېڅ کله ایمان را نه وړي. که تاسو څونه ورته ځان نږدې کړئ یا څونه د دې خبرې ومنئ هېڅ کله به د ایمان را نه وړي. الله تعالی د یهودو قباحت بیانوي مؤمنانو ته او د یهودو هغه اصل ماهیت او حقیقت بیانوي. یهود هغه خلک دي چې په ځمکه دي په ټول سرزمین کې قبیح او بهتانیان قوم دي. خلکو سي بهتان وي روغ سړی به لیونی کي چې یو قسم بهتان یې شروع کړ ځکه خو دجال دی که نه هر څه ده سره دي بس دې ټولو شروع شو. پلانی خراب دی بس خراب دی. پلانی دهشتګرد دی دهشتګرد دی. پلانی ښه دی ښه دی. قوم بهتون دا ډېر بهتانیان قوم دي ډېر بېکاره قوم دي. عبدالله بن سلام دا د یهودو لوی عالم په مدینه منوره کې. نو جناب ته راغی وایي جناب ستا کې مې د پیغمبري نښې نښانې ټولې ولیدلې. ما چې تورات کې نښې نښانې لیدلې وې هغه مې ټول تا کې ولیدلې. ما ایمان راوړم او څه سوالونه یو جناب هغه سوالونه ټول جواب کړي. سوالونه چې جواب کړل هغه مختصره قصه کوو. وایي دا سوالونه هغه چاته معلوم چې هغه پیغمبر یې هر چاته نه معلوم. نو معلوم چې ته پیغمبر ما ایمان راوړم. خو یو خبره ته کوم چې ما قوم ډېر بېکاره قوم دی. قوم بهتون د قوم دی بهتانیان خلک پسې دروغ تهمات بهتان ډېر وایي. راځئ د چلو کوئ ما قوم زما د اسلام نه دی خبر زه به پټ چېرته کښېنم یهود به راشي یهود به راشي له هغې نه پوښتنه وکوئ زما په باره کې دا څنګه سړی دی هغې پورې چې اسلام نه راوړی وایي ښه ته پټ کښېنه چې کښېنې یهود راغلل نو یهودو نه یې تپوس وکړو چې عبدالله بن سلام څنګه سړی دی په تاسو کې وایي دا هم ښه و پلار هم ښه و نیکه یې هم ښه و موږ کې ښه سړی د ده نه بل څوک نشته دله ښه سړی چېرته دی وایي ښه هغه راووته دستي شهادت کلمې یې وویلې وایي ما خو اسلام راوړم وایي دا هم بېکاره و پلار هم بېکاره و موږ کې بدترین سړی د ده نه بل څوک نشته نو جناب فرمایل عبدالله بن سلام وویلې جناب ته ودې لیده چې دا ډېر بېکاره قوم دي اوس دغه یهود د ټولې نړۍ پلاران دي او دغه یهود مخکې سوي دي کافران خو ورپسې دي اروپا اتحادیه ورپسې دي زما مسلمان سعد الله هم ورپسې دي بس هغه سوی دی وی لبیک دا سوی به دا به دا هم ورپسې دي قسم په خدای چې درته ووایم که نه چې دا بعضې خلک خبره کوي د ښځو تعلیم دی ولاکه زما د ښځو تعلیم نه دی مړه وي قسم په خدای که مړه وي زما د ښځو د تعلیم سره ولاکه دي دی غمه خو تعلیم خو صفت دی ذات ختم شو انسانیت ختم شو بشریت ختم شو تی صفت پسې ګرځي تعلیم خو یو صفت دی صفت هلته راځي چې ذات وي چې ذات نه وي صفت به څنګه راشي تاسې ذوات ختم کړل مالونه منجمد کړل د دې شتمنۍ منجمد یې کړي په رسمیاتو پېژنې نه لا هر او اخوا دېخوا څوک چې عمارت ته داسې وګوري دستي پیپره کې سترګې راوباسي دستي ورسره هغه ته د هغې سره مرکه وکړي هر څه هم کړي دا زموږ په بهرونو کې د افغانان ختم شول په دې ګاونډیانو کې په جیلونو کې مړه شول همدارنګې په ګاډو کې مړه شول سور پوډریان شول تعلیم والا خلک زمونږ پوډریان شول د چې دا پوډریانو کې ته تعلیمات مرکې به اورئ که نه ډېر غټ تعلیم والا وي له غم نه د فقر نه له نیستي نه هغوی پوډریان شول هغه حق نه لري چې یو ښځه چې بې مسؤلیته ده نه د پلار په کور کې دي نه په کې مسؤلیت لري
او نه دې په د خاوند په کور کې د نفقې مسؤلیت لري هم دې پسې راخیستې دا دی قسم په خدای چې دا ښځې ټول دې مکتبو ته لاړې شي که بیا هم امارت اسلامي وپېژني دا چې دا کس دا نه ده نه یې پېژني که ویې پېژنو زه دغه درکوم راځئ د بعضې ګاونډیانو نه څه جوړ کړم نن دا وکوه نن دا وکوه دا ګاونډیانو باندې آخرنی بیل پاس نه کړه چې هم جنسانو نکاح دې جایز شي جنس د جنس سره نر د نر سره نکاح وکړي ښځه د ښځو سره نکاح وکړي دې ته یې هم راوستل او ورپسې دي نور هم ورپسې دي چې دا مساجد بند کړي دا مدارس بند کړي دوی هلته راضي کېږي چې سپا کفر ورسره ومني سپا یهودیت ومني دی هسې یو بانې دي او قصې دي او زما ساده لهوه مسلمانان پرې خبر دي او بیا ته قرآن وایي چې دا تمه دینه مه کوئ دا د تمې خلک نه دي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قرآن نه منو دې پسې دي او زما د چې پاسې کسان سړی ورته تعجب وکړي چې ته خدای ولې لیونی کړ په دې خبرو باندې دا تعلیم بېله مسله دی مشرتابه او خبره دی چې مشرتابه څه وایي هغه به منو او داسې خو د ضروراتو د دین هم نه دی داسې اتفاقي هم نه دی په دې کې اختلاف خو د علماو خامخا شته هم دې خبرې پسې راخیستې کافران دوه خبرې پسې راخلي ګوره دوستانو یو فحاشي دا او بل بې اتفاقي دا دوه کاره دي کافران کوي چې کوم مسلمانان بې اتفاقي کوي دا پیوستون کې ټول بیلتونونه راوستل که رانوستل قتلونه مړي وشول او فحاشي کې څه راځي چې ما ځواني دا نوجوانان طبقه گمراه کی دا په دې موساد کې به تاسو دې کنده دا جمهوریت خو غټ اچارو هر رقم میکروب موجودو کما زنانه حیا دی وی زر کرته حیا دی وی چې تعلیم به نه هو خو لږ به ښایسته وه وایي دلته د نفس راځي ناسته دي بس ماش بیا والی چې را نوجوانانو ته ګوري را ګوري بس بیا هم هغه یو ورځ دوه ورځې به ورو سره یا به یې بل سره نو هر ورځ خو بیا به نه راته بیا خو بس بیا تله او راتله بیا څه چې کېدل هغه کېدل تاسې لیدل خو موږ خو اورېدلي دي خو دا اورېدل مدلل اورېدل دي هسې قصې پیسې نه دي نو ساده کېږو به نه د یهودو نصارو د کفارو د ټولو توتونو به ځان خبرو دا خبره دی نو الله تعالی وایي چې ګوره خطا نه شئ په تاسو دې په تمه نه شئ چې دی به تاسو سره ښېګڼه کوي او دی به تاسو سره راځي افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ ان یؤمنو چې دی به ایمان راوړي لکم د ستاسو لپاره په تاسو به ایمان راوړي او تاسو باندې به اعتماد وکړي وقد کان فریقا منهم و یوه ډله له دوی نه دې ډلې یهودو کې علما شته رهبانیان پیران پکې شته سازوداګان پکې شته امیان پکې شته دا ټول بېکاره خلک دي وقد کان فریق منهم و یوه ډله له دوی نه یسمعون کلام الله چې دوی به اورېده کلام د الله تعالی کلام د الله تعالی به دوی اورېده کلام نه څوک مراد دی تورات مراد دی چې تورات به په دوی هغه به اورېدو ثم یحرفونه او بیا به تحریف پکې کو یحرفونهم بیا به تحریف کو هو په دې کلام الله کې تحریف دوه قسمه دی یو تحریف معنوي دی لفظ به و معنا به بل کوله یو تحریف لفظي ده چې لفظ به هم بدل که په لفظ کې به هم تغییر کو دی تحریف معنوي او لفظي دواړه کو من بعد ما عقلوه وروسته د هغه نه چې دوی به ښه پوه شو په دې کلام الله باندې من بعد ما علموه وروسته د دې نه چې دوی به ښه پوه شو چې دا کلام الله دی وهم یعلمون حال دا چې دوی به پوهېدل دی تقریبا یهود او دا یهودان تقریبا
د دې آیات کریمې او وروسته کوم آیات کریمه چې را روان دي د هغې مطابق تقریبا دی 15 ډلې دي. یوه ډله چې فریق منهم دا اول جماعت دی، اوله ډله ده دی علما دي. دی علماو به څه کول؟ دی به تحریف کو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تورات کې کوم صفات چې جناب به درمیانه قد وي، ویښته به نه ولول وي او نه به ګاړوتي وي او سورباخان به وي او سپین به نه وي د چونې په شان او سور او سپین به وي او چې په لار روان وي ښکته به ګوري لکه چې پیچومې نه بر ځای نه لاندې راکوزېږي او دا اوصاف د جناب په تورات کې وو. نو دا علماو چې من بعد ما قلوه من بعد ما علموه چې ښه به پرې پوه شو د اوصافو ته به یې تغییر ورکړ. دته تحریف وایي، دته تغییر وایي، دته تبدیل وایي چې دا یو جماعت خو پکې دا و. دا جماعت محرفینو، دا هغه جماعت و چې هغه به تحریف کو او